فکر وکړئ چې AI ستاسو ټولو پوښتنو ته جواب وایي، تاسو ته انځورونه ډیزاین کړي، ستاسو سره په درس ویلو کې مرسته کوي، او یا ستاسو متن درته په پادکاسټ یا صوتي ډول بدلوي، او حتی تاسو ته 3D انځورونه هم جوړوي. راځئ زه نن تاسو ته د مایکروسافټ کوپایلوټ در وپېژنم چې دا ټول ځانګړتیاوې او لا نور ډېر ځانګړتیاوې لري. نن به یې 15 هغه آپشنونه وګورو چې ستاسو روزمره ژوند او کار درته اسانه کوي. راځئ وګورو چې څنګه استفاده ځینې وکړو. د کوپایلوټ ویب پاڼه راخلاصوو. چاټ باټ ستاسې شخصي مرستیال غوندې دی. تاسې هر سوال ځینې کولی شئ په پښتو هم. مثلا زه ورته وایم چې د افغانستان د منظرو لپاره 15 ډېر ښکلي مشهوره ځایونه کوم دي. ما ته به په ښه ترتیب او ساده ژبه صحیح معلومات راکړي. د انځور جوړولو لپاره به تاسې د جمع پر علامه کلیک وکړئ او جنریټ ایمیج باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسې ورته صرف موضوع و تشریح ورکړئ چې تاسو ته څنګه تصویر جوړ کړي. کوپایلوټ په څو ثانیو او یا دقیقو کې تاسو ته دغه ستاسې متن اړوند تصویر جوړ. تاسې کولی شئ چې هغه انځور را ډاونلوډ هم کړئ. کوپایلوټ د درس ویلو لپاره ځانګړی آپشن لري. سمارټ ځو سټارټ ان لرن باندې به کلیک کوو. مثال په ډول زه پوښتنه ځینې کوم چې په انګلیسي کې پارټس آف سپیچ ماته راوښیه. موضوعات به ډېر په ساده ډول درته تشریح کوي، درسونه درته خلاصه کوي، یاداشتونه درته جوړوي او تمرین هم درسره کوي تر څو سم صحیح ستاسې سر په خلاص شي. یو له تر ټولو ښه آپشنو څخه یې د پودکاسټ جوړول دي. د جمع علامې باندې کلیک کوو او کریټ پودکاسټ باندې کلیک کوو. زه ورته وایم چې ماته د افغانستان تاریخ په اړه یو پودکاسټ جوړ کړه. دا پروسه به تقریبا د 2 څخه تر 10 دقیقو پورې وخت ونیسي او بیا به وروسته تاسو ته په صوتي ډول د موضوع اړوند پودکاسټ جوړ کړي. مثلا د افغانستان د تاریخ په اړه یې ماته پودکاسټ را جوړ کړي. Welcome to Copilot Podcasts. Alexander the Great conquered most of the known world, but Afghanistan broke him. د 2D څخه 3D انځور جوړول د کوپایلوټ نوی نوښت ده. لاب آپشن ده به کلیک کوو، کوپایلوټ 3D باندې به کلیک کوو او ټرای ناو باندې به کلیک کوو. اوس تاسې کولی شئ چې خپل هر انځور ورکړئ، تاسو ته به هغه انځور په 3D شکل بدلوي. د مثال په ډول زه ورته د یو ماشوم د بایسکل عکس ورکوم چې ماته یې د 2D څخه 3D شکل ته واړوي. هغه بایسکل به راته واړوي په ډېر ښایسته ډیزاین او وروسته زه کولی شم ډاونلوډ یې هم کړم.